ها بسم الله الرحمن الرحیم. اول راځو ټیکټ پروګرام به شروع سٹارټ مینو ته راځو کلیک دی کوو دلته لګولی کې وخت اخلي. دلته چې ورسېدو دلته یو بله وړه غوندې صفحه ښکاري. کله چې دا فورټیم ورک ښکاره شو لږ دغه وروسته دا د دې ځینې مونږ ته معلومیږي. دا چې کله ښکاره شو بیا راځئ دا مینیمایز بټن ووهه او یا مخامخ کې کلیک وکړئ. دلته دې کلیک وکړئ تر څو کلیک شوی نه دا پروګرام مخکې نه ځي. بیا ها دلته راځو نیو پروجیکټ مونږ اخلو. که غواړو چې مخکې مونږ کوم یو کار کړی سیف شوی اوپن سره دلته بیا لاندې لیست راځي هغه نومونه پکې اچو. او که غواړو چې کوم یو نمونه تیاره پکې پرته هغه براوز له لارې دې باندې کوو. اوس فلحال مونږ راځو پروجیکټ نیو کې هغه هم چې انتخاب کو راځو دلته ورته وایو نیو کلیک کوو. اوس لږ وخت بیا اخلي. دا د ارکیکیټ انټرفیس ورته وایي یا مخامخ صفحه چې کوم وي. دا ده یو کار یې دا ښه دی چې تر اوسه دی کې ډېر تغییرات نه دي راغلي او دا اوس هم د مینو سټایل کې دی. لکه ورډ او اټوکیډ او د آفیس پروګرامونه چې نوي دغه ته وختي ټیپ شکل ده. دا تر اوسه مینو سټایل کې دی. دی کې دلته ټول باکس دی. دې ځای نه مونږ کله چې په مهندسۍ باندې شروع کړو مهندسۍ ډیزاین باندې ټول عناصر دې ځای نه اخیستل کېږي. او دا خو ټول بار دی. یو کار یې بل دا ښه دی چې دا ټول بارونه مونږ لکه نور پروګرامونو کې چې لرې کېږي دې ځای هم لرې کولی شو. راځو دلته ټول بارز دي. دا ټول بارز کې پیلټس کې دا ټول دا اوس ګورئ دا ټول باکس دلته دی. دې ځای نه کولی شو دا لرې کړو. پیلټس ته ځو دا دې کلیک وکړه هغه ختم شو. بېرته چې راولو وینډوز ته ځو پیلټس ته او دا بېرته کلیک کړئ بېرته راځي. همداسې راټول صرف دلته یې نومونه ګورئ او غواړئ چې لرې کړئ وینډوز ته راځئ او د پیلټس کې صحیح شو. خادي کې یو د نیویګیټر پروجیکټ